زه ایمانا درته وایم او د زړه نه درته وایم چې دومره چې زه په دې نظام کې خوشحاله یم، په جمهوریت کې زه ډېر غټه چوکۍ مې وه، زه په هغې باندې خوشحاله نه یم. علت یې درته وایم چې زه په هغه وخت کې یو ولایت ته مې سفر نه شو کولی، یوې ولسوالۍ ته نه شوم تللی، هېڅ چېرته امنیت نه و، ټول حتی د خپل ورور نه، د خپل تره نه، د خپل خپلوانو نه ډارېدم. اوس زه هغه ورځ تورې بوډۍ ته لاړم، د اسامه بن لادن هلته د کور ځای و، زه تورې بوډۍ ته دغه د 3-4 ورځې مخکې لاړم. هلته زما د امارت اسلامي خلکو زما پذیرایي وکړه، د چپریار ولسوال ماته موټس وکړې. نو زه د دوی نه ډېر خوشحاله یم. دغه زموږ خوشحالي دي 10 چنده کې 1000 چنده دي کې د زموږ سپین ږیرو ته دلته ناست دي، د دوی توان د کار نه لري، فامیلونه لري او اولادونه لري. دا کې که د 1 کال 2 کالو نشي ورکولی، په ترتیب دې د 1 میاشتې ورکړي، د 2 میاشتو دې ورکړي، دا غریب دي. او د دې په څنګ کې خلکو ته کار پیدا کېږي، همدغه دی چې خلک به خوشحاله وي. ډېره مننه، خدای مو لره، خدای مو ټول وخت خوشحاله لره، او د اسلامي امارت لپاره دعا کوو چې خدای دې دوی بریالي لري. یو بله مسله هم ډېره